موږ د دنیا محبت نن دونې اخیستی د دنیا محبت پر موږ باندې دومره غلبه کړې ده چې مرګ یې زموږ څخه هېر کړی دی او مرګ ډېر وحشتناک شی دی ډېر خطرناک دی ډېر لوی خطر لري او خلک بیا سره د دې چې مرګ دومره خطرناک دی دومره بې باکه دی د هغه باوجوده خلک د دې مرګ څخه څومره په غفلت کې دي ټول عمر یې دنیا ته ورکړی پیسې حسابه پیسې جمع کوه پیسې ولېږه پیسې واخه پیسې راکه پیسې واخه په دې باندې ژوند روان دی روان دی روان دی اخر یو دم مرګ حمله ورباندې وکړي ختم سي بیا چې ډېر وفادار یې هغه به دې د 4-5 ورځې یاد کړي هغه به ستا سره یو څو وخت وفا وکړي په یو دعا کې یاد کړي د اولاد لا د کال نه بعد بیا د خپل اولاد بچی دغه پلار یې نه یاد مرګ ډېر خطرناک دی کاشکې یو کس په دنیا کې یو قبر ته درېدلی وی کاشکې موږ داسې یو احساس موږ ته وایي ته یو وار دا احساس وکړه ستا په ژوند کې ستا ملګری وفات شوی هغه منصب درلودی هغه چوکۍ درلودل هغه پیسې درلودلې هغه عزت درلودی هغه اولاد درلوده هغه لمسیان درلوده فامیل یې درلوده غټ کول یې پاتې سو ته ورسې وخت د هغه قبر ته ودرېږه او هغه ترې پوښتنه شروع کړه چې د څومره خاورې لاندې پروت دی دا خاورې درنې دي که سپکې دي د دې خاورې لاندې په تا باندې څه تېرېږي آیا په زحمت کې که په راحت کې د دې خاورې لاندې ستا د بدن هغه ښایسته اعضا وي په کوم شکل بدلې سوي دي دا خطاب ورته کوم ستا د بدن اعضا هغه ستا قوتمن لاسونه هغه ستا ښایسته ځواني د دې خاورې لاندې په کوم شي بدله سوی ده کوم شکل یې اختیار کړ ستا بدن خرابېدل کړي دي که نه دي کړي څنګه مو وخت ښځې پرېښولې کونډیانې شولې څنګه مو بچي پرېښول یتیمان شول څنګه مو مالونه سره تقسیم شول څنګه پر مالونه باندې خلک راوغورځېدل چا د درواغو دعوې شروع کړې چې زما پیسې پر باندې وې چا د درواغو دعوې شروع کړې چې زما پوره وړی و چا ویل چې ما پیسې په معامله ورکړې وې چا څه ویل ان تر دې چې وارثان مو هم پر دنیا راوغورځېدل سره اجزا تقسیم کړه څنګه مجلسونه مو کول څومره ځای به مو په مجلس کې ځایونه مو په مجلس کې خالي پاتې سو هغه مسجد کې چې تا عبادت کوي په هغه ځای کې دی ځای خالي پاتې سو پر تا څه تېرېږي پر تا څه تېرېږي ته به د ده د خواهش جواب نه وموندې دغسې به را روان سو بیا په دې لاره کې دا سوچ وکړه چې یو وخت به پر ما هم دومرې خاورې پرتې یو وخت به زه هم در دومرې خاورو لاندې یم هلته به بیا پر ما څه تېرېږي یو وخت به زما بیبي هم کونډه کېږي که نه یو وخت به زما اولاد هم یتیمانېږي یو وخت به زما ورونه هم بېما کېږي یو وخت به زما دنیا او مال او عزت دا ټول دا تقسیمیږي بیا به الله پاک ماته څه راکوي آیا دا دنیا چې دا خلکو دومره ډېرې کړه دې ته کومه ګټه ورکړه که په هغه ورځ د مرګ پر درېیمه باندې ورثه سره جمع شول په چړو په مشینانو په توپکانو یې سره تقسیم کړه زه نه وایم چې دنیا پرېږده زه نه وایم چې دنیا مه ګټه زه وایم تجارت وکړه دنیا وګټه خو د الله په لاره کې استعمال کړه بخل مه ورباندې کړه د هغه څه دپاره څه وکړه چې تا ته یوازوالی او د وحشت کور دی تا ته هغه ځای یو وخت نصیب کېږي ته هلته ورځې د هغه ځای دپاره یو څه وکړه که تا ته یو مسکین راسي ته په دا سترګو په چپلاخه وایه که په چپلاخه نه وایه د ژبې په وار باندې وار یې کوي چې هغه در تورې سخت وارې دي دا واوره په الله دې زما قسم وي چې در هغه ساعته پورې د انسان روح نه ځي چې د دوو بشارتو څخه یو بشارت خوشخبري موندلی دی دغه دوو بشارت کې په دې دوو خوشخبري کې به یوه خوشخبري پر انسان باندې کېږي بیا پسې کومه خبرې ابشر یا عدو الله انت فی النار واوره دا زیری ای د الله دشمنه ته په جهنم کې یې ځه ولاړ بیا به ستا روح ځي بیا به تا ته کوم مشکلات جوړېږي دویم خوشخبري ابشر یا ولی الله انت فی الجنه ای د الله دوسته زیری دی ته به په جنت کې لہذا د
د جنت خوش خبرې ځان ته اصلې او که د جهنم خوش خبرې. موږ څومره بې بیا کوي د دې مرګ سره، څومره په غفلت کې موږ د دې مرګ سره. که غواړې چې موږ د قبر لاندې د دومرې خاورو لاندې په دې وحشت ځای کې، په دې یوازې والي ځای کې، په دې توره شپه کې موږ راحت وموندو، هغه مرګ یاد وه، مرګ یاد ساته، مرګ یاد ساته. او هغه څه وکړه د مرګ دپاره چې هغه ستا هغه ژوند در سموي، هغه کې د ټولو مهم شی چې تا ته عزت و کرامت درکوي استقامت پر دین باندې دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هغه کسان چې وایي چې الله زموږ رب دی، موږ یې بندګان یو، بیا پر دې باندې مستقیم پاته سول چې هر قسم سختي پر تېرېدې پر هغه باندې مستقیم. لهذا د قبر د وحشت ځان وساته، د قبر د عذاب ځان وساته. د ډیرو جهنميانو آوازونه په جهنم کې کاش 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 کې موږ داسې کړی وای، هاي زما افسوس کاش کې موږ داسې کړی وای. د دغه کش کې ځان وساته. دا دنیا ده، وکړه د خپل آخرت لپاره ژوند وکړه، د الله تبارک وتعالی سره معامله وکړه، الله جل جلاله رضا لاسته راوړه. مرګ ډېر یادوه، دا مرګ یادېدل ستا دپاره د آخرت نجات او د قبر رڼا ده.